السلام علیکم. دا قرآن کریم چې موږ سره څنګه نن په کتابي شکل کې موجود دی د دوه غتو په منځ کې دا په پیغمبر علیه السلام باندې داسې نه دی نازل شوی. دا ډېر وروسته داسې کتابي شکل ته اوړېدلی څنګه کتابي شکل کې چې زموږ سره موجود دی. نو دا د کتابي شکل ته څنګه راورسېدو په دغه تاریخ باندې ځان پوهیږو. ګوره کله چې قرآن مجید په پیغمبر علیه السلام باندې نازلېدو لومبۍ وحي نازله شوې وه په غار حرا کې. صحیح شوله. اوس دا قرآن مجید په پیغمبر علیه السلام باندې په یادو په ویلو اورلی ټرانسمیټ شوی دی، هغې ته ویلی شوی دی او هغې یاد کړی دی. او دغه شان چې د 1400 سال نه دا په دې دماغو کې را روان دی. پیغمبر علیه السلام صحابو ته یاد کړی، صحابو تابعین ته یاد کړی، هغې ته به تابعین ته یاد سو ان د دې ځای پورې موږ سره حافظان کرام را رسېدلي دي د قرآن مجید چې هغې قرآن مجید حفظ کوي او را روان دی دغه شانتې. ګوره پیغمبر علیه السلام باندې به چې کله وحي راله هغې به هغه آیاتونه یاد کړل. چې کله به یې یاد کړو نو د هغې نه بعد به بیا کاتب وحي چې کوم صحابو چې کوم قرآن مجید لیکلو هغې ته به کېناستو او هغې ته به پیغمبر علیه السلام قرآن مجید وی هغوی به لیکلو. چې کله به یې ولیکلو بیا به ورته پیغمبر علیه السلام وی د کاونټر ویریفیکیشن دپاره چې تاسو څه لیکلي دا راته ووایئ. نو چې هغې به کله ووایي پیغمبر علیه السلام به واپس واورېدو چې او حق یې لیکلي چې کوم ورته ما ویلي دي ویریفای به شو. داسې سکرپټس داسې نسخې په مختلف قسمه چمړو باندې په ګټو باندې چا خپل نوټس تیار کړو دا د مختلفو صحابه کرامو سره موجود وو. خو صحابه کرام 90% قرآن هغوی 90% صحابه کرامو قرآن مجید په یاد کړی او هغوی حافظان او داسې هغه په حفظ کې د 1400 سال نه راچلیږي په دماغو کې دننه. ګوره په هغه وخت کې د عربو نه د عربو دا کوالټي مشهوره وه چې هغې به د هغې میموري نه دي د هغې یاداشت یادولو دا طاقت او قوت دا ډېر زیات و. هغوی په دې باندې بلکې ننګ کو صحابه کرامو. نو دا قرآن مجید دا بار بار پڑھی جانے والی کتاب تو قرآن مجید قرأت کیږي. د دې کتاب دغه مطلب د دې نوم دغه دی او دا الله تعالی په داسې خلکو کې ورنازل کو چې د کومو خلکو میموري پاور ډېر زیات و، د یادولو قوت ډېر زیات و. ګوره حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په پیغمبر علیه السلام پسې به شاته په منځ کې ولاړو. پیغمبر علیه السلام به په منځ کې تلاوت کو او په هغې منځ کې 80 سورتونه په یادو باندې په منځ کې یاد کړو په پیغمبر علیه السلام پسې. نور خو داسې پرېږده په منځ کې یاد کړو. داسې د هغوی هغه د قوت هغه حافظه دونه هغوی مضبوطه وه. نو اوس ګوره دا بیا څنګه چل وشو چې دا د هغوی قوت د حافظې قوت دونه مضبوط نو کتابي شکل ته دا ولې راغلی چې کله د پیغمبر علیه السلام وفات وشو. ښکاره خبره د قرآن مجید هغه ځای پورې مکمل شوی او په 9 ذوالحجې باندې الله تعالی آیات نازل کړی چې الیوم اکملت لکم دینکم. نو اوس د هغې نه بعد چې کوم دی چې کله پیغمبر اسلام وفات شو قرآن مجید کمپلیټ خو کتابي شکل کې نه و. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سلیکشن وشو خلکو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په لاس باندې بیعت وکړو او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه شو. اوس چې کله هغې خلیفه شو نو د هغې په دور خلافت کې مختلف جنگونه مو شو. چا د هغې زکات نه انکار وکړو د هغې خلاف جنگونه وشو. جنگونو په دې جنگونو کې یو جنګ و چې هغې جنګ ته موږ وایو جنګ یمامه. څه ورته وایو؟ جنګ یمامه. دا جنګ یمامه نه دی، جنګ یمامه دا شوی و یمامه دا شوی و د مسیلمه کذاب خلاف. مسیلمه کذاب وایي په کشته یا نشته هر څنګه چې دی. صحیح شوله. مسیلمه کذاب یو داسې کس و دا چې د دروغو د نبوت دعوه کړې وه. د پیغمبر علیه السلام د وفات نه بعد د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې او زیات کسان بیا د سره میلاو شوي. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ده خلاف قتال وکړ، د خلاف جنګ وکړو. کوم جنګ چې د خلاف شوی چې پای کې دی مردار شوی د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په نیزه باندې هغه مردار کړی. هغې جنګ ته موږ وایو جنګ یمامه. نو په دې جنګ یمامه کې بلاش حافظان چې کوم د قرآن او هغه شهیدان شو. اوس چې هغه کله شهیدان شو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لراله. څوک؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راله. چا لراله؟ دغه خلیفه اول له حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له. او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وی چې په دې جنگ کې بلاش حافظان شهیدان شو. اوس د پروټیکشن دپاره موږ دا کار پکار دی چې دا قرآن کریم چې کوم په مختلفو نسخو کې موجود دی په مختلفو ځایونو کې دا موږ د دوه غتو په منځ کې یو کتابي شکل دی ورکړو، کتابي شکل کې راوړو. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خو یو داسې کس و چې هغه چرته په ژوند کې هغه کار نه و کړی چې کوم پیغمبر اسلام نه دی کړی او چې کوم یې کړي هو به هو یې کړی. مطلب ایز اټ از د پیغمبر اسلام سنت به فالو کول. جلیل القدر صحابي. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خو لومبی انکار وکړو چې یو کار پیغمبر علیه السلام نه دی کړی زه یې څنګه وکړم. خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بار بار پوهیو چې د دې ګوره ضرورت دی. بلاش حافظان شهیدان شوي دي، بلاش اوس هم ژوندي دي خو بلاش حافظان شهیدان شوي دي. دا فیوچر کې هم داسې شهیدان کیدای شي. نو د پروټیکشن دپاره یوه کاپي صرف پکار ده چې موږ سره کتابي شکل کې موجود دي په یو ځای کې ټول قرآن.
نو بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زما سینه الله تعالی کولاو کړه او زه په دې خبره پوه شوم. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیا دا نیت وکړو چې صحیح ده د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خبره صحیح ده دا موږ کتابي شکل کې راوړو. نو اوس دا ذمہواری حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو صحابي راوغوښتو او هغه یې ورکړله. د هغه صحابي سلمو دا هم ځان سره یاد ساتي د هغه نوم او زید ابن ثابت د هغه سلمو د هغه نوم زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ. دته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی چې د شکار دی چې دا قرآن چې کوم په مختلفو نسخو کې موجود دی دا راټولول او د یو کتابي شکل ورکول دا ستاسو ذمہواری شو. نو لومبه خو دې انکاری شو چې یاره دا ډیره غټه ذمہواری ده دا زه نشم کولی دا بل چاته په حواله کا. خو چونکې دا خلیفہ خبره منل دا په شریعت کې دا حکم دی فرض دی. په قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي و اولی الامر منکم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ای ایمان والو د الله تعالی اطاعت وکړئ د رسول اطاعت وکړئ او چې کوم ستاسو امیر دی هغه اطاعت وکړئ. نو د امیر د خلیفہ اطاعت کول لازمي دي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د آرډر ورکړ چې دا به تکې. نو دی راضي شو چې د خلیفہ خبره ده اوس آرډر دی اوس خو بیا منم. نو حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا دونه ګران کار و چې زه وایم که چرته کې خلیفہ اول ما ته ویلې وی چې دا غر په دې ځای کې دا کټ کول غواړي چرته کې اخوا وړل غواړي دا ګټې خوا کول غواړي هغه کار ته ما ته اسانه بنسبت د دې کار چې دا دونه غټه ذمہواری وکړه په دې کې زمانه څه خطا شوی ونه الله تعالی بیا زرانی ولم. نو دونه غټه ذمہواری ما ته په حواله شوله. خیر حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ یو کمیټي جوړ کړه حافظان صاحبان راغون کړ ټول چاته چې قرآن مجید په یاد ټول راټول کړ او طریقې دا جوړ کړله چې قرآن مجید خو موږ ټولو ته یاد دی ښه په یادو باندې کمپلیټ یاد دی خو د دې نه کتابي شکل کې راوړلو دپاره صرف د یادو نو د ریټن ریکارډ هم دوه ګواهان پکار دي چې دوه ریټن ریکارډ موږ سره راشي صورت موږ ته په یادو هم یادي او دوه ریټن ریکارډ هم راشي د یو صحابي نه جدا او د بل صحابي نه جدا دوه په ریټن کې هم راشي د ګواهۍ دپاره. د هغې نه بعد به په دې کتابي شکل کې په دغه کتاب کې دننه موږ دغه صورت لیکو. دا طریقه هغوی طی کړله. نو څه طریقه څه وه ګورئ چې دوه ریټن ریکارډ پکار دي two written records د څه شي دپاره پکارو د وټنس دپاره د ګواهانو دپاره. نو کم از کم دوه صحابه کرام داسې ګواهان پکارو مختلف چې د هغوی سره چې دا کوم صورت دوی ته یاد و نو د هغوی سره په ریټن کې هغه ریکارډ پروت و چې کوم د پیغمبر اسلام په ژوند مبارک کې لیکلی شوی و. نو هغه د دې دپاره دوه ریټن ریکارډ ګواهي شوله دوی ته په یاد هم صورت یاد و نو په هغې کتابي شکل کې به یې ولیکو کوم کتاب کې چې قرآن مجید راټولولو په هغې کې به یې ولیکلو. اوس داسې کار وشو چې په دې طریقه باندې خو ټول صورتونه د قرآن مجید راټول کړلی شو. یو صورت پکې داسې رالی چې د هغې دا ریټن ریکارډ صرف د یو صحابي سره ریټن ریکارډ صرف د یو صحابي سره او صحابه پکارو دوه ګواهان دوه پکارو او د هغې صورت یو صورت پکې داسې رالی یو صورت چې د هغې ریټن ریکارډ نه دی ریټن ریکارډ دا صرف د یو صحابي سره او د هغې یو صحابي څه نوم د هغه نوم حضرت خزیمه ابن ثابت انصاری رضی الله تعالی عنہ. حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنہ دا د هغه نوم او د هغه سره صرف دا یو ریټن ریکارډ د بل صحابي سره ریټن ریکارډ اونو یاد ټولو ته و چې دا صورت شته خو ریټن ریکارډ ایز ګواهي نه میلاوېدو مطلب یو ګواه او دویم ګواه نه مسله پیدا شوله. صحابه کرام په سوچ کې لاړه. اوس په دقه دوران کې یو صحابي راپاسېد او هغه ته رایاد شو ډایرکټ صحابو ته رایاد هم کړو وایي پیغمبر اسلام چې مونږ ته ویلي وو چې ګواهان دوه پکار دي خو چې په کوم ځای کې خبره د حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنه راله نو هلته کې به زما د خزیمه د دې یو کس ګواهي تاسو په دوه باندې قبلوئ دا د دې نه په کلونو مخکې په خپل ژوند کې پیغمبر علیه السلام ویلي وو صحابو ته هم رایاد شو. صحابو ته پته ولګه چې دا د پیغمبر اسلام معجزه و چې د هغې په ژوند کې هغې دا خبره کړې وه او سیم دقه خبره په دلایل النبوه کې امام بهیقي د پیغمبر اسلام د نبوت په دلیل کې پیش کړي چې د پیغمبر اسلام د نبوت کوم مختلف دلایل دي پای کې دا دلیل هم پیش کړی دی مختلف نور هم دلایل پیش کړي دي چې دا هغه دلایل دي چې زمونږ نبي بالکل حق نبي و پیغمبر اسلام بالکل حق نبي و. نو په خپل ژوند کې پیغمبر اسلام ویلي چې کوم ځای کې د حضرت خزیمه خبره راله هلته کې به د ده یو کس ګواهي تاسو په دوه قبلوئ. نو اوس د سره یو کس سره دا ریټن ریکارډ او صورت او پیغمبر اسلام وایي چې په دوه به قبلوي نو بس په دوه باندې قبول شو او په دې طریقه باندې هغه قرآن په کتابي شکل کې کمپایل شو جوړ کړلی شو. ښه ګوره د پیغمبر اسلام دا خبره د حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنه باره کې ولې کړې وه دا داسې کار و چې حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنه پیغمبر اسلام د یو یهودي سره ډیل وکړو چې اغستل خرڅېدل کول نو یهودي پیسه خرڅول نو پیغمبر علیه السلام ورته ووایي چې یاره صحیح شوله د دې پیسو باندې فکس شو نو خو زه اوس ځمه د کور نه پیسې راوړم او تا له راځم ډیل فکس شو دا یهودي سره. نو پیغمبر علیه السلام کور ته لاړی په پیسو پسې په دې دوران کې بل کس رالی هغې یهودي ته وایي چې دا څیز د نه زه د دې پیسو نه سیوا علم ګران علم
نو يهوديان خو دي داسې دوکه باز چانته کوي نو هغه يهودي د ډایرکټ د حق سړي سره ډیل وکړي چې ابتر نه ګرانه دي طالب درکم پیغمبر اسلام چې واپس د کور نه راځي چې پیسې وته ونیوي يهودي ته منکر شو انکار وکړو او پیغمبر اسلام ته ویل چې تا ما سره کله ډیل کړی تا خو ما سره ډیل نه دی کړی پیغمبر اسلام پوه شو چې د پسیوا پیسو باندې چرته کې بل کس سره ډیل کړي پیغمبر اسلام ورته وی چې د کار د کړي بل کس سره ډیل کړي خو صحیح د زتا ته سنوي مستاسیز د ته پاغه ورخص خو کم اس کم په ما باندې دروغ مراړه دا ډیل چې کم دی دا تا کړی دی کم از کم دا وایي دروغ را باندې مه راړوه خو هغه یهودي قشانتي انکاري شو نه وایي تا ما سره ډیل نه دی کړی وایي کړی دی ګواهي پیش کړه پیغمبر علیه السلام حیران شو په دې دوران کې حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنه دی را روان د ډایرکټ ګواهي ورکړه هغه یهودي له आवाज ورکړو چې زه ګواهي ورکوم کنه چې تا ډیل پیغمبر اسلام سره کړی دی پیغمبر اسلام وروسته بیا دې ته ووی چې تا زما ته خو وی نه تا څنګه دا ګواهي ورکړه حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنه ورته چې ما ته پته چې تاسو چرته په ټول عمر کې دروغ ویلي نه دی وایي نو په دغه ځای کې به ولې وایي او تاسو لپاره موږ په مختلفو ځایونو کې ګواهانه ورکړي دي نو په دې ځای کې هم ورکړله نو حضرت پیغمبر اسلام بیا وی چې د حضرت خزیمه خبره په کوم ځای کې راغله دی یو کس ګواهي به تاسو په دوه قبلوي او هغه معجزه په دې ځای کې بیا ظاهره شوله خیر قرآن مجید په یو کتابي شکل کې راورسېدو کتابي شکل چې کله د دې کاپي تیار شوله نو هغه کاپي حضرت زید بن ثابت ته د ذمہواری په حواله شوی و د کړی نو دا کاپي راوغسته او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په حواله کړه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راوغسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په حواله کړه او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د کار وکړو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې د هغه کاپي راوغسته او خپل لور ته چې د هغې نوم حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها دا ام المؤمنین مو یاد ساته د پیغمبر اسلام کور واله وصحیح شو ام المؤمنین حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لور او دام حافظ قرآن و دتم قرآن مجید په یاد باندې یادو نو دغه کاپي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راوغسته حضرت حفصه رضی الله تعالی عنہ ته پاوله کړه د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنہ سره دا کاپي پرتوا ان تر دې چې کله خلافت د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ رااله دریم خلیفہ کم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنہ دا کاپي راوغسته دا کوم کاپي چې د قرآن وا د دې مختلف کاپیان نور تیار کړل د قشانت کې نور کاپیان په خلکو باندې ولیکلي او په ټوله دنیا کې تقسیم کړل ډیسټریبیوټ کړل او دغه قرآن چې کوم قرآن اوس موږ ته را رسېدلی دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مطلب د هغوی کارکردګي و چې هغوی د دغه قرآن د مختلفو کاپیانې تیارې کړلې او په مختلفو دنیا کې په مختلفو حصو کې تقسیم کړلې ګوره دلته کې یو کوېسچن بل هم راچودېږي او هغه بل کوېسچن دا دی چې په دغه دوران کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مختلف قسمه نسخې د قرآن سېزلې وي ولې سېزلې وي ځکه سېزلې وي چې په دغه ځای کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یو ځای ته جنګ لا صحابه لېږلي وو نو په هغه ځای کې حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه واپس راغلی او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته وویل چې په هغه ځای کې خلک قرآن وایي خو هغه لهجه ډېره زیاته بدله ده حالانکه قرآن بالکل اق شانت معنا او اق شانت کې صحیح دی او د پیغمبر اسلام دعا ده چې الله تعالی ته ویلو زما په خیال چې په بخاری او مسلم په دوانو کې موجود دي چې یا الله زما امت لا اجازه ورکړي چې په مختلفو لهجو کې دی قرآن وایي د قرآن معنی په هغې نه بدلېدله صرف لهجه بدله خو هغه حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه اجازه نه چې د دې نه په وروسته زمانه کې چېرته فتنه جوړه شي ځکه چې دا قرآن یوازې عرب کې خو پاتې کېدو والا نه دی دا خو عجم ته ځي عجم هم بلا شي مسلمان شوي چېرته فتنه ته جوړه نه شي نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته وایي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بیا هغه وسېزل ګوره دا فتنه ته نن سبا بلا شي ایتیستو جوړه کړی د ملحدان نه دي غیر مسلم عیسایان یهودیان ایتیست وغیره دي اکثر زمونږ په ینګ جنریشن ینګ نسل باندې اټیک کوي په زمونږ په نوجوان نسل باندې چې تاسو وایي چې قرآن مجید چې کوم دی دا محفوظ دی او دا په یو شکل کې دی په ټوله دنیا کې دا خو د مختلف شکلونه دي حالانکه هغه لهجې مختلفې دي خو زمونږ ینګ نسل له دې نه څه خبر دی هغه د ټیک ټاک نه وزګار شي نو خو بیا به د دې نه خبر شي که نه خو علم د خو هغه ځان وزګاري نه نو هغه ډایلیکټس نه دي ډایلیکټس هغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وسېزل چې دا یو ډایلیکټ مطلب په یو لهجه کې قرآن مجید پاتې شي او بیا هم ځینې لهجې پاتې شوې لکه فار اگزامپل لهجې زه تاته مثال درکړم چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا په ځینې ځایونو کې په بدله لهجه کې ملک یوم الدین هغې وایي خو صحیح دی معنی حقه ده والضحى واللیل اذا سجا دا په ځینې ځایونو کې په مختلفه لهجه کې وایي والضحى واللیل اذا سجی معنی هم دقه ده مطلب هم دقه دی قرآن هم دقه دی صرف لهجه بدله ده یا ګوره لکه څنګه چې مونږ وایو مونږ په پښتو کې وایو که نه هلکه دلته راشه ځینې د پښتو لهجې داسې دي هلکه دلې روشه داسې پکې مختلفې نورې لهجې دي خو مطلب مقصد سټیټمنټ هر څه یو دي صرف لهجه جدا ده دغه شانته کې اووه مختلفې لهجې دي د قرآن مجید هغه اوس هم څه ناسه شته دی خو کافي حده پورې ختمې شوي دي نو څنګه ختمې شوي دغه شان دي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مختلفې لهجې وسېزلې یو لهجه یې پاتې کړه چې په عجم کې ترې وروسته چېرته کې فتنه جوړه نه شي خیر څه ناسه هغه لهجې اوس هم په یو ځای کې بل ځای کې هغه شانته کې شته صرف لهجې دي هغه د قرآن مجید مطلب سټیټمنټ هر څه هغه شانته کې یو د قرآن مجید ذمواري الله تعالی په خپله هغه ته ده انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا ذکر ما نازل کړی دی او زه به د دې حفاظت کوم
نو الله تعالی د دې حفاظت کوي. مختلف لهجې دي، مطلب او مقصد یا یو د خو د مختلفو لهجو ختمولو لپاره چې هغه کافي حد پر ختم شوي دي په ټوله دنیا کې تقریبا دا یو لهجه ډېره زیاته چلیږي. د هغې لپاره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دا چل کړی. نو دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه باقي بیا د قرآن مجید چې کوم موږ ته اوس مصحف میلاو دی په کتابي شکل کې په جومات کې په کور کې په تاخ کې تا سره موجود دی، هغه په دې طریقه باندې تا ته را رسېدلی و. دا هسټري اف قرآن. جزاکم الله خیرا و احسن الجزاء.